پرته له غمه ماته څه راکولی شي؟ پرېږده هغوی به اوس په خپله دا احساس کړي چې موږ لویه تېروتنه کړې. په راتلونکي کې چې د کور نورې تورسرې زما په برخلیک اخته نه شي هم سمه به وي. اوس دې واده رانږدې شوی. زما په ژوند کې د خوښۍ لومړی خبر دی چې د پلار او پیروز سره جنجال ونه کړې. زما زړه دومره کمزواکه شوی چې نور د کوم غم او پیښې د زغملو وس نه لري. دا خبره نوره پرېږده، ته لاړ شه او د واده کارونه دې سم کړه. ساجد د خور دا بد حالات چې ولید فکر یې وکړ چې چوپتیا تر هر څه غوره ده. خور مې ډېره ځورېدلې، هسې نه چې د خوښۍ په ځای د هغې د غمونو پیټی نور هم دروند کړم. نو پرېکړه یې وکړه چې هیڅ چاته به په دې اړوند څه ونه وایي. هغه کور ته روان شو. امان هم له لرې د هر څه واورېدل، خو په دې پوهه نه شو چې ماما یې ولې د پلار لپاره د مرګ ګواښ وکړ. ساجد کور ته لاړ او د خپل واده کارونه یې پیل کړل. 2 ورځې وروسته یې خپلې خور ګلالۍ ته هم احوال ورکړ چې تاسې راشئ، واده ته 3 ورځې پاتې دي او کارونه هم زیات دي. ګلالۍ له خپل واده وروسته دواړه ټولې نوې جامې کت په کت ایښې وې، یوه یې هم نه واغوستې. د ورور د واده غږ هغې ته دومره همت ورکړ چې نوې جوړه یې واغوستله، ځان یې جوړ کړ او خپل اولادونه یې هم ښکلي سینګار کړل. بیا ټول پیروز ته ورننوتل. پیروز چې ګلالۍ په نوې جامو کې ولیده نو ډېر اغېزمن شو. ګلالۍ ته یې ښکته پورته وکتل، بیا یې هغه له خپل عمر سره پرتله کړه. ضمیر یې ځواب ورکړ، ښه کار دې نه دی کړی، تا او ګلالۍ ډېر توپیر لرئ. دا وخت ګلالۍ غږ پرې وکړ، داسې راته ګورې لکه نوې چې دې لیدلې یم. هغې ځواب ورکړ، سمه شهزادګۍ درنه جوړه شوې ده. په لومړي ځل دې په ګرد سپوږمیز مخ د خوښۍ نښې ګورم. ګلالۍ خبره ورپرې کړه او ویې ویل، ولې د ورور واده مې نه دی؟ ژر شه، تا ته مې هم ګرمې اوبه تشناب ته وړي دي او نوي کالي مې درته ایښي دي. ځان دې تیار کړه چې زما په ژوند کې یوه لویه خوشحالي راغلې ده. پیروز وویل، ته پوهېږې چې زه ناروغ یم. ګلالۍ ورته وویل، زه پوهېږم او له همدې امله تا را سره بیایم چې ساعت دې تېر شي، ناروغۍ به دې خدای ورکه کړي. پیروز وویل، تاسې ولاړ شئ او زه به درته کور وساتم. که ټول ولاړ شو نو چې بیرته راځو غلو به کور جارو کړی وي. ګلالۍ په خبره وخندل، ډېره تلوسه یې درلوده چې د ورور کور ته لاړه شي. پیروز ته یې وویل، ښه سمه ده، موږ به لاړ شو، که څه ستونزه وه نو بیا احوال راکړه. ګلالۍ له پیروز څخه خدای پاماني واخیسته. خوښه معلومېده. د خپل ورور کور ته یې ځان ورساوه. واده پیل شو. د خوښۍ ورځ را ورسېده. د کور غړو او له بهر څخه راغلو جینکو ګلالۍ انتخاب کړه چې ته به د ورور ښې ښځې. ګلالۍ ځواب ورکړ، زه دا کار نشم کولی. زما یوازینی ارمان دا دی چې له خپل ورور سره په زومګیرت لاړه شم. ګلالۍ ته جینکو ټینګار وکړ، څومره ښکلې ښې به وي، زموږ سترګې به په تا جګې وي، د ناوې کورنۍ به درته ګوته په غاښ وي چې څومره ښکلې ښې راغلې ده. ګلالۍ ورته وویل، زه له خپل ورور سره ځم، دا کار نشم کولی. دا مهال ساجد هم له بهر څخه راغی او په دوی وی غږ وکړ، تاسو خو کارونه پرېښي، له خپلې لانجې حل کړئ، ولاړې شئ، کارونه وکړئ. ګلالۍ ورته مخ ور واړوه او وی ویل، ګوره وروره، دا بې شرمې نه دي، دا مې له تا سره د زومګیرۍ په ورځ نه پرېږدي چې لاړه شم، وایي ته ښیښه ولاړه شه. ساجد ورته وویل، زما نازولې خورې، څنګه چې ستا خوښه وي نو هماسې به کېږي. ته اوس د کور ملکه یې، یوازې نورو ته امر کوه. ګلالۍ جنکو ته مخ ور واړوه او وی ویل، تاسو واورېدل؟ نوره نو ما مه ځوروئ، زه به نور یوازې حکمونه کوم او تاسو به یې ترسره کوئ. هغې ټولو وخندل او ورته وی ویل، سمه ده جنابې، حکم کوه. ګلالۍ له دې صحنې او ټوکو ټکالو ډېر خوند اخیست، خو یوې ژورې اندېښنې ته ځورېده. کله کله به یې دا ویره احساس کړه، یوې ګوښې ته به ودرېده، لاسونه به یې پورته کړل او دعا به یې وکړه، ای خدایه، دا ښادي راته ډېره لویه لورۍ نه ده، پر موږ یې ولوروه. خدایه، نور مې له مصیبتونو لرې وساته. د واده لپاره نورې ښېښې وټاکل شوې. هغې د ناوې کور ته لاړې چې د سبا لپاره ناوې سینګار کړي او د راوړلو لپاره یې تیاره کړي. د ساجد کورنۍ، ګلالۍ او ټولو خپلوانو د واده مراسم ترسره کول. چا سندرې ویلې، چا نڅا کول او څوک هم په نورو چارو بوخت وو.
ګلالۍ هم چې د سندربولو جلکیو په ډله کې ناسته وه نو یو وخت خپل کوشنۍ لور مسکا ته پام شو او ویې لیدل چې یو ګوښې ته ناسته ده او ژاړي. ګلالۍ ور منډه کړه، راپورته یې کړه او په وړه ژبه یې ورته وویل: لورې څه در باندې شوي؟ ولې ژاړې؟ هغې په ژړا ژړا کې ورته وویل: امان راته وایي سبا چې ماما په زومګیرت ځي ته به مې له مور سره نه ځي. ګلالۍ خپله مسکا ښکل کړه او ویې ویل: امان بد کړي، سبا به ښکلې نوې جامې در واغوندم، زه او ته به دواړه د ماما ګل سره ځو. سبا شو، مور یې مسکا له ژمنې سره سمه په نویو جامو کې سینګار کړه. له سینګاره وروسته یې چې ورته وکتل زړه یې پرې خوږ شو، په غېږ کې ونیول او ویې ویل: لورې سمه د ګلاب ګل شوې. بیا یې د پوزې سر په رنجو ورتور کړ ځکه چې له نظره پرې وډاره شوه. پیروز په کور کې د یوازیتوب ساعتونه شمیرل چې ناڅاپه یې په غوږ درد شو او بیا وینه هم ترې روانه شوه. له لږ ځنډ وروسته یې وینه ودرېده خو درد یې وار په وار زیاتېده. خپل درمل یې وخوړل خو نه یوازې دا چې درد یې کم نه شو بلکې داسې کچې ته ورسېد لکه څوک چې پرله پسې د چړې ګزارونه پرې کوي. دا چې پیروز د وره تر شا هغه خبرې چې ډاکټر ګلالۍ ته کړې وي ټولې اورېدلې وي، خو ګلالۍ ته یې داسې ځان ښوده چې زه په هیڅ نه یم خبر. کله چې به یې د خپل درد اندازه احساس کړه په رښتیا هم له زغم څخه لوړو. له ځان سره یې فکر وکړ زه سرطان یم، درد مې هم د زغملو نه دی. د خپل راتلونکي کیسه مې ټوله د ډاکټر له خولې اورېدلې چې زه به تر یوه داسې بریده رسېږم چې پخپله به ډاکټر ته ورځم چې ما ووژني، تر څو به زه خپل کور ته درد او رنځ ورکوم، تر څو به ګلالۍ زما سره کړېږي او زما د ستونزو له امله به خپلې اوښکې تویوي. ما خو هغې ته په ژوند کې هیڅ خوشحالي ورنه کړه، نور د هغې ځورېدل ظلم دی. زه باید نور هغه ونه کړوم، باید ځان او هغه دواړه له دې ځورولو څخه اخلاص کړم. پیروز له دې سوچ سره سم په جوش راغی او د ځان وژنې پرېکړه یې وکړه. یو لیک یې ولیکه او د ګلالۍ تر تورشک لاندې یې کېښود. دا هغه مهال و چې درد یې د زغم له بریده وتلی و. هغه یو او بل لور ته وکتل، د ځان وژنې دپاره یوې وسیلې په لټه کې و. بیا یې په هغې توپانچې نظر ولګېد چې یوه پوځي ملګري د سوغات په ډول ورکړې وه. هغه یې راواخیسته او نوموړي توپانچه یې خپلې ککرۍ ته برابره کړه او په ماشه یې ګوته کېښوده. د ساجد په کور کې د واده مراسم له خوښیو ډک پر مخ روان و. د زوم د تلو وخت راورسېد خو زوم نه برېښېد. ګلالۍ غږ کړ: هلئ زوم را پیدا کړئ چې د ناوې کور ته د تلو وخت را رسېدلی دی. ساجد ته د واده یو څه پیسې ورکمې شوې وې. هغه لازمه نه وه بللې چې دا خبره له چا سره شریکه کړي. یو ملګري په یو څه لرې فاصله کې پروت و. د هغه کور ته د پیسو غوښتلو لپاره تللی و. په کور کې ټول د هغه په لټه کې وو خو هغه یې په یو ځای کې هم ونه موند. لرې او نږدې کسان یې پسې واستول خو څه درک یې معلوم نه شو. ګلالۍ او د هغې کورنۍ ډېرې په اندېښنې کې شول. ډول ډول فکرونه ورسره پیدا شول. په دې وخت کې د هغې د خسرګنۍ د کور څخه زنګ راغی او وی ویل: خیرت خو به وي، ولې مو دومره ځنډ وکړ؟ دوی ځواب ورکړ: خیر و خیرت دی، دا د لږه شیبه وروسته حرکت کوو، تاسې اندېښنه مه کوئ، کیدای شي لږ ناوخته شي. کله چې دوی ټلیفون پرې کړ نو ساجد د کور په دروازه ورننوت. ګلالۍ ورته په غوسه شوه. هغې ته یې وویل: وروره داسې خو څوک نه کوي، بس ته 3 ساعته ورک وې، په موږ کې دې د واده خوشحالۍ پوره ورې کړې. ساجد وخندل، په ګلالۍ لاس واچوه او ورته ویې ویل: واه زما ساده ګلې خورې، سهار مې ویښتان ګډ وډو، سلماني ته تللی وم، اخر زوم یم، ځان خو به جوړوم که نه؟ دومره مه په غوسه کېږه، که ویښتان او ګیره مې نه وی اصلاح کړی بیا خو پوهېږي چې د ورېندارې خویندو به دې څومره شونډې راپسې بوڅولی. له دې خبرو سره ګلالۍ هم مسکی شوه. ورته ویې ویل: بیا داسې ونه کړې، وایې ته بېغمه زه په تمه، خو سرګنۍ دې د راتلو په تمه ده او ته بېغمه چکرونه وهي. امان چې دا وخت د مور په خوا کې چوپ ولاړو نو فکر یې وکړ چې ماما یې دروغ وایي، هسې پلمه کوي. د سره د ویښتانو په اصلاح کولو باندې خو 1.5 ساعت هم نه تېرېږي. ارومرو کوم بل داسې څه شته چې ماما مې نه غواړي هغه له موږ سره شریک کړي. هغه لا په دې سوچ کې و چې په دې وخت کې ګلالۍ غږ وکړ: ساجده نور نو هیڅ وخت نه لرو، موټر ولاړ دی، که خیر وي حرکت کوو. او هو رښتیا زه به مسکا را پیدا کړم. ساجده وروره مسکا پرون ټوله ورځ د دې لپاره وژړل چې ماما مې د ځان سره په زومګیرت نه ولي.
ساجد ورته وویل چیرې ده زما هغه نازدانه خورزه زما په خوا کې به له هغې پرته بل هیڅوک نه کیني ته ولاړه شه هغه پیدا کړه او امانه ته له کوهي نه لږ یخې اوبه راوباسه چې ډېر تږی شوی یم بیا به په خیر سره حرکت وکړو. ګلالۍ د مسکا په لټه کې شوه او امان د کوهي غاړې ته ودرېد. بوکی کوهي ته واچول او په دې ترڅ کې له ماما سره په خبرو شو. یاره ماما ستا د کوهي غاړه خو ډېره خطرناکه ده څوک ور ونه لویږي. د واده کارونه چې خلاص کړو دا به سمه جوړوو. په دې وخت کې بوکه راوخته. د امان نظر چې پرې ولګېد بې واکه یې له خولې غږ ووخت. خدایه خیر. ساجد په حیرانۍ د امان په لور وکتل. څه خبر امانه؟ امان ځواب ورکړ ماما د بوکي اوبه تکې سرې دي. ساجد ژر له ځایه پورته شو. ویې لیدل چې د بوکي اوبه تکې سرې دي. امان ته یې ویل ته بله بوکه هم له کوهي راوباسه. امان چې دوهمه بوکه له کوهي راوباسله د هغې اوبه هم د لومړۍ بوکې په څېر سرې وې. غږ یې وکړ دا کوهي ته څه شی لوېدلی دی؟ د دې خبر په اورېدو د هغې د کور غړي او نور خپلوان ټول راټول شول. د کوهي د غاړې ګر چاپېره چوپ ودرېدل. ټولو په حیرانۍ سره د کوهي طرف ته کتل خو هېڅ نه پوهېدل چې څه پېښ شوي. ساجد بوټونه وکښل په بیړه کوهي ته ښکته شو. د کوهي اخر ته چې ورسېد ګوري چې یو ماشوم په اوبو کې څټ مخ پروت دی. راوایړوه ګوري چې هماغه مسکا ده. چا چې له خپل ماما سره د زومګیرت په ورځ د تګ دپاره ډېرې اوښکې تویې کړې وې او دا هیله یې درلوده چې د هغې سره د ناوې کور ته لاړه شي. ساجد د هغې سر ته ځیر شو. ویې کتل چې سر یې د کومې تیږې سره د لګېدو له امله خپرې ګوتې پرې شوي. د سر هډوکی یې د مغز طرف ته دننه وتلی. حق حیران ودرېد. په خپلو ډوډو یې لاسونه ونیول. بیا یې خپله ټنډه ووهله. د ځان سره یې وویل دا څه راوشول؟ اوس به ګلالۍ ته څه ځواب ورکوم چې په کوهي کې څوک مړ دی. لږه شیبه د بوت په څېر ولاړو. بیا یې ویل تر څو به دلته ولاړ یم همت پکار دی. له ماشومې مسکا څخه یې غېږ تاو کړه پاسې راوخېژوله. ښځه او ماشومانو چې د مسکا مړې ولید ټولو چغې کړې. ساجد هم په غریو نیولي حالات کې ویل د خدای دپاره مه ژاړئ ما هم همت له لاسه ورکړی. ګلالۍ به ستاسې چغې واوري. یوه شیبه چې ناخبره پاتې هم وي ښه به وي. هېچا د ساجد خبره وانه ورېده. چغو د حویلۍ فضا په سر واخیسته. ګلالۍ د کوره بهر د خپلې لور په لټولو پسې تللې وه ځکه چې د کور په هیڅ ځای کې ونه موندله. د کور له خوا یې چغې واورېدې. په منډه منډه د کور په لور را روانه شوه او په دروازه دننه شوه. نو د کور د خلکو چې نظر پرې ولګېد ټول چوپ شول تر څو د ګلالۍ د وارخطایي مخه ونیسي. ګلالۍ چې دوی ټول په یو ځای راټول شوي ولیدل نو پوهه شوه چې ټکه د هغې په کور رالوېدلې. په دې هم پوهه شوه چې ټول ولې چوپ شول. د نیم ژوندي بنیادم په څېر قدمونه د پښې لوڅي کس په څېر په بې شمېره ډول یو په بل پسې ښودل. د پیښې ځای ته ورسېده. ګوري چې مسکا لورې پرته ده. هماغسې سینګار شوې تورې سترګې پټې دي. نوې لمدې جامې په تن کې دي. له ګړګوټي ویښتانو یې څاڅکې څاڅکې سوربخنې اوبه تویېږي. د هغې پرونۍ هغه وړې وړې خبرې او سلګۍ ور په یاد شوې چې له ماما سره د تلو لپاره یې له دې سره کولې. ورپسې هغه صحنه فکر ته راغله چې سهار یې سینګاروله او په وړو وړو الفاظو کې به یې مور ته ټینګار کوه چې ژر که مورې بیا به مې ماما رانه ولاړ شي. ورپسې د نن واده حالات یاد ته ورغلل. بیا یې ولاړو ښځو او د کورنۍ غړو ته وکتل چې څومره بد حالات کې دي. سر پرې تاو شو. ګنګس شوه خو دومره یې وکړل چې کیني. سر ته یې لاسونه ونیول او بیا له لوی الله جل جلاله سره هغه ژمنه ور په یاد شوه او بیا له لوی الله جل جلاله سره هغه ژمنه ور په یاد شوه چې زه به په خپل ژوند کې نور شکایت نه کوم. د ژمنې په یادولو سره یې دومره همت ترلاسه کړ چې ودرېده. په داسې حال کې چې بې واکه یې له سترګو اوښکې بهېدې. ټولو ته یې مخ ور واړوو خو خبرې ژړا ته نه وې ورته. په دوی یې غږ وکړ څه شوي؟ مسکا مړه شوې ده؟ مسکا مړه ده؟ ها؟ ولې دا ټول خلک نه مړه کېږي؟ آیا موږ د الله جل جلاله په کار کومه نیوکه کولی شو؟ آیا د خدای په ورکړه خوښه او بیرته اخیستنې ویر وکړو؟ هیڅ خبره نه ده.
د خدای مالو هغې بیرته واخیست. ژر شئ خپل همت د لاسه مه ورکوئ. د مړي د تکفین مراسم بشپړ کړئ. هیڅ څوک چغې ونه کړئ. د باندې خلک د واده ډوډۍ خوري، مه یې پرې زهر کوئ. او ها د مسکا د مرګ خبره د باندې ونه وځي، بیا به هیڅ څوک خواړه ونه خوري. د کور غړو او نورو انجونو او ښځو چې د ګلالۍ همت ولید په دویو کې هم ساوې وچلېدې. ګلالۍ ساجد راوغوښت او څنګ ته یې کړ. ورته ویې ویل ما ته ونه ځورېږې، زما لپاره دا لومړی غم نه دی. اوس زه د غمونو سره بلده یم. تاسې خپله او خپلوان واخلئ او ته هم ورسره لاړ شه. وړاندې له دې چې خلک له دې پیښې خبر شي خپل عزت دې راخوندي کړه. هغه ځواب ورکړ کلیوال او خپلوان به ولیږو، پلار به مې هم لاړ شي، خو زه نه ځم. زه تا دې غم ته یوازې نشم پرېښودلی. ګلالۍ ځواب ورکړ نه وروره، غم او ښادي به دواړه سره پالو. که ته ولاړ نه شي نو ستا خسرګنۍ او نور خلک به شکمن شي. د دې ځای چارې زه سمبالولی شم. زه له خپل اړخه ډاډګیره نه درکوم چې ستاسو تر راتګ پورې به دا غم وزغمم، او بیا چې تاسو راشئ نو جنازه به خپل کلي ته یوسو. ورځه ټول تا ته ګوري. په دې ډول ساجد ومنله چې له نور کلیوالو سره حرکت وکړي. د ورا موټرونو ته د پورته کېدو په حال کې وو. ورباڼې موټرو ته د پورته کېدو په حال کې وه چې ګلالۍ امان ته غږ کړ او ورته ویې ویل ته کور ته لاړ شه او پلار دې خبر کړه چې هلته د جنازې لپاره تیاری ونیسي. کله چې ناوې په خیر راورسیږي موږ هم حرکت درکوو. ګلالۍ له امان سره بهر ووته او هلته یې په ساجد سترګې ولګېدې. هغه له یو ملګري سره ولاړ او نور کسان په موټرونو کې ناست او دویو ته یې کتل. ګلالۍ نږدې ورغله تر څو ساجد په دې پوهه کړي چې ټول کسان دته منتظر دي، باید حرکت وکړي. خو چې ورنږدې شوه نو پښه یې ونیوه. ساجد خپل ملګري ته څه ویل او ګلالۍ د هغې خبرې اورېږدې. نږدې و چې له زونګیرته پاتې شم. ملګري وپوښتل ولې؟ ساجد ځواب ورکړ د دې بدبختې خور له لاسه هغې خو خپله ښه ورځ نه ده لیدلې. اوس یې زموږ پر کور هم د غم څادر وغوړوه. لور یې کوهي ته لوېدلې او مړه شوې ده. ملګري ویل ساجده ته ولې هغې ته بدبخته وایي؟ دا خو پیښې دي او پیښه وخت او ځای نه ګوري. ساجد ویل که هغه بدبخته نه وی نو زوړ میړه به یې په برخه نه رسېده. د هغه میړه دومره زوړ دی چې کیدای شي اوس مړ شوی وي. که هغه بدبخته نه وی نو د ښادۍ په ورځ به یې لور کوهي ته نه غورځېده. دا وخت ملګري لاس ور واچوه او ساجد یې په هغه موټر کې کېنوه چې په ګلانو ښایسته شوی وو او بیا یې حرکت وکړ. ګلالۍ تر ډېره په واضح خولې ورپسې وکتل. بیا یې سوړ اسویلی ویست او بېرته کور ته روانه شوه. خو په ذهن کې د ساجد خبرې اورېدې راوړېدې او له ځان سره بونګېده. په رښتیا هم زه بخت نه لرم او نه مې په خوښیو کې څه برخه شته. خو زما ورور چې ما ته له ځانه هم خوږ دی د هغه سره د دې خبرې کول څه مناسب وو. له ما سره دوه مخي کوي او که کومه بله خبره ده. هغې په لاره کې تینډک وواهه. لږه را بیداره شوه. بیا د ساجد هغه خبره وریاد شوه چې د هغې دومره زوړ میړه دی چې کیدای شي اوس مړ شوی وي. دې خبرې یوه ویره ور واچوله چې ساجد د پیروز د مړینې خبره دومره په ډاډه زړه له خولې نه وباسله. هسې نه چې ساجد کوم اقدام کړی نه وي. ګلالۍ له همدې فکرونو سره د مړې مسکا له څنګ سره کېناسته او له سترګو یې اوښکې راماتې شوې. امان خپل کور ته ورسېد. ګوري چې دروازه د دننه اړخ نه بنده ده. ډېره یې وټکوله خو هېڅوک ورته رانغله چې دروازه ورخلاصه کړي. هغه هم اندېښمن شو چې په پلار مې خدای مکړه څه شوي نه وي. د حویلۍ دیوالونه یې دومره لوړ نه وو. د دروازې په یوې لیشي باندې یې پښه بنده کړه. د دیوال سر ته وخت او بیا د دروازې په بل اړخ ورو ورو ښکته شو. د پلار کوټې ته ورغی. ګوري چې د هغه د کټ سپینه روجایي ټوله په وینو سره ده. د کټ لاندې په غولي توپانچه هم په وینو لړلې ده. د پلار جسد هم د کټ نه لاندې د دیوال سره سریخ پروت دی. امان چې د هر څه ولیدل نو چغې کړې. د باندې راووت. په کلیوالو یې غږ وکړ د خدای دپاره راشئ زما پلار چا وژلی دی. په توپانچه یې ویشتلی. ټوله کوټه د هغه په وینو سره ده. امان دا مهال دومره ورخطا و چې د خپل خور مرګ هم ترې له یاده وتلی و. یوازې په چغو سر و. کلیوال په منډه منډه ورته راغلل.
ځینو خو د کورنۍ ټلیفون له لارې پولیسو ته هم خبر ورکړ تر څو راشي او دغه جنایي پیښه وڅېړي. پولیس چې د پیښې څخه خبر شول دویو ته یې په ځواب کې ویل موږ ژر راځو خو د پیښې ځای ته څوک مه داخلیږئ. لنډ مهال وروسته پولیس راغلل او خپلې څېړنې پیل کړې. ګلالۍ د پلارګنۍ په یوه خونه کې د خپل مړي لور په خوا کې ناسته وه او د دې انتظار یې باسه چې ناوې راوړي او بیا دوی خپل مړی خپل کور ته یوسي. د هغې په دماغو ډېر بوج و خو لوی الله جل جلاله ته یې د صبر او زغم دعاګانې کولې ځکه له یوې خوا یې ماشومه مسکا له لاسه ورکړې وه او له بلې خوا یې د ورور وروستۍ خبرې ډېره ځوروله. ګلالۍ همدغه فکرونه په دماغو کې اړول راړول چې لږه شېبه وروسته د موټرو شور ماشور شو. ماشومانو چغې کړې ناوې راوړه. ګلالۍ او د کلي ښځې ورپورته شوې. ناوې راښکته کړه او په خپله کوټه کې یې کېنوله. د کلي ښځو او نجونو یوې او بلې ته مخونه اړول او یوې بلې ته به یې ویل سپېره تنده یې راواده کړه خدای دې قدم هیڅ نه مبارکوي. دومره خرابه ټنډه لا تر اوسه موږ د چا نه ولیدلې. دا خبرې دومره تیزه شوې چې د ناوې تر غوږونو هم رسېدې. په هغې هم خولې راماتې وې. ځان ورته خجالته ښکارېده ځکه د ټولنې په روایاتو پوهېده چې په داسې پیښو کې په ناویو پسې داسې خبرې کیږي. د ساجد ناسکه مور میري هم دې ډول خبرو ته ډېره لمن وهله. د کلي یوه فسادي ښځه راغله. ګلالۍ ته یې د ټولو ښځو په مخ کې ویل ورېندار دې مبارک شه. یوه خو یې وڅټله نورو ته دې خدای خیر کړي. ګلالۍ ورته ویل نه خورې بیا داسې ونه وایې زما لور تقدیر واخیسته په دې کې زما د ناوې هیڅ ملامتی نشته. دا ټول د ازل پیښې دي انسان پکې څه لاس لرلی شي. د پیروز په کور کې پولیسو څېړنې کولې. امان یې راوغوښته او پوښتنه یې ترې وکړه بچیه ستا پلار خو بدیدار نه و؟ هغې ځواب ورکړ نه. بیا یې پوښتنه ترې وکړه امانه بچیه په دې نږدې وخت کې خو به دې پلار ته چا د مرګ ګواښ نه و کړی؟ هغې ځواب ورکړ ماما مې یوه ورځ زما مور بهر وباسله او ورته ویل چې زه ستا میړه او خپل پلار نه پرېږدم دواړه وژنم له تا سره یې ظلم کړی. مور مې ډېرې زارۍ ورته وکړې چې دا کار ونه کړې خو هغه په دغه مهال کې چوپ پاتې شو. پرون د واده په ورځ مې ماما 3 ساعته ورکو. د راتلو پر مهال یې داسې پلمه کوله چې له ورایه دروغ ښکارېده. ویل یې چې د ویښتانو اصلاح کېدو دپاره تللی وم. کیدای شي زما د پلار وژنې دپاره هم دلته راغلی وي. زما پلار دلته په کور کې یوازې وو. پولیسو د امان په سر لاس راکش کړ او ډاډ یې ورکړ بچیه ته مه خفه کېږه موږ دا هر څه ولیکل. زه ژمنه در سره کوم چې تاسو ته به انصاف درکول کېږي. په دې وخت کې د پولیسو مشر قومندان هم راورسېدو. پولیسو ورته خپل احترامات په نظامي حرکاتو وړاندې کړل او ورپسې لنډ راپور ورکړ. قومندان پر یوه کاغذ باندې لیکنه وکړه لاسلیک یې کړه. یوه پولیس ته یې کاغذ ورکړ او ویې ویل دا د ساجد د نیولو امر دی. سم د لاسه یې کور محاصره کړئ او نظارت خانې ته یې واچوئ.